الحمد لله رب العالمين، من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعض، والصلاة والسلام على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، د خلفای راشدینو د سیرت 90مه برخه. په تېره برخه کې مو هغه بیانات ذکر کول چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خلافت کې پېښ شوي ول. په هغې کې مو بیان تر دې ځای پر رسولی و چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ته حال ولېږئ چې راسه. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه هم د یمن سره رالی او حضرت عمر رضی الله عنه د دغه لښکر قیادت او قمنداني ور وسپارله، او هغه کسان چې تر اوسه سرجمع سوي او یو ځای سوي ول هغه هم د سعد رضی الله عنه سره ولېږل. هغه لښکر چې په عراق کې د مثنی رضی الله تعالی عنه سره موجود و، د هغه شمیر او عدد 8000 نفره و. سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه عراق ته ورسېدی، مګر هو داسې وخت ورسېدی چې په دې وخت کې مثنی ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه وفات شوی و. مثنی رضی الله عنه د هغه زخم په سبب چې په معرکة الجسر کې زخمی شوی و، پس له څه مودې شهید او وفات سو. انا لله و انا الیه راجعون. اوس به د قادسیه د جنگ په تفصیلاتو شروع وشي. حضرت عمر رضی الله عنه امر وکوي چې عراق ته دې هره ورځ پوسته لیږل کیږي. د پوستې څخه مقصد دا و چې هره ورځ دې یو نفر پر اوښ باندې عراق ته لیږي، او دغه رقم دې د عراق څخه هم هره ورځ یو نفر رارهي کیږي چې په دغو نفرو به اخبار او احوال وړل کېدل او راوړل کېدل. نو هر ورځ به یو نفر د مدینې منورې څخه وررهي سو او یو نفر به د عراق څخه رارهي سو، چې په دې ډول سره د هرې ورځې خبرونه سر رسېدل. او حضرت عمر رضی الله عنه د خبر ورونکو او د خبر لیږلو په واسطه سره د مدینې منورې څخه د جنگ او د لښکر حالات تنظیمول. د دې ځای څخه د مسلمانانو لښکر ته اوامر صادرول، چې په دې حساب سره حضرت عمر رضی الله عنه هغه څوک دی چې په عراق کې لښکر ته لارښوونې کوي، لښکر سره ویشي، مخ او شاته یې کوي، او دی په خپله په مدینه منوره کې پر خپل ځای ناست دی. مثلا د دې ځای څخه به امرونه ورلیږل چې لښکر سره وویشه، داسې میمنه جوړه کړه، یوه یې ټولۍ ورسره ملګرې کړه، داسې او داسې وکوه. په دې ډول سره ټول اوامر د حضرت عمر رضی الله عنه د طرفه څخه ول، حتی د اوبو د رسولو کسانو ته هم لارښوونې کولې. ټول جنگ او لښکر یې تر نظر لاندې نیولی و، ځکه دا د پارسیانو سره فیصله کوونکی جنگ دی، او د مدینې منورې څخه د جهاد د تشویق دپاره بیانیې هم ورلیږلې. مسلمانانو ته د رسالت امانت ورپه یادوي، جنت او شهادت یې ورپه یادوي. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه یې امر کوي چې لښکر ته د جهاد د تشویق او د ترغیب په باره کې خبرې کوه او لښکر د عقیدې د لحاظه تنظیموه. حضرت عمر رضی الله عنه د ده په امر سره سعد ابن وقاص رضی الله عنه هغه ځای ته حرکت وکوئ چې هلته د مسلمانانو لښکرې باید سره یو ځای سي. څو د عراق مځکې ته ورداخل سو او نږدې کوپې ته ورسېدل، او په یو کلي کې یې واړول چې دغه کلي ته قادسیه ویل کېدل. په دغه منطقه کې خیمې ودرولې او د پارسیانو د لښکر انتظار کوي. اوس نو دغه د انتظار په موده کې سعد رضی الله تعالی عنه خپلې قواوې په منطقه کې شاوخوا ولېږلې. منطقه تر خپل تسلط لاندې راوستله، د کفارو څخه یې جزیې اخیستلې، او هغه کسان چې تر اوسه پر جنګ باندې ټینګار کوئ د هغو سره به جنګ کوئ، غنیمتونه به ځین راوړل، بندیان به ځین نیول. په دغه منطقه کې پارسیانو ته ډېر مشکلات جوړ کړي ول. هغه منطقه چې د دې ځایو څخه د دوی د استوګنې څه لیرې ولې او کشنې منطقې وې او تر اوسه نه وې فتح سوي، هغه یې ټولې په دغه موده کې فتح کړې او تر خپل تسلط او سیطرې لاندې راوستلې. دغه ټول اخبار د پارس حکومت ته رسېدل. بزګرانو او باغوانانو خپل حکومت ته شکایتونه کول. د منطقې خلک د پارسیانو د حکومت څخه بار بار کومکونه غواړي. د پارس باچا ته شکایت پس له شکایته ورځي. د مسلمانانو د دغه ډیرو فتوحاتو او د پرمختګ په سبب باندې د پارس باچا یزدجرد مجبور سو چې په خپله رستم
جنگ ته ولېږي. څنګه چې د پارس په حکومت کې د رستم درجه او مرتبه ډیره لوړه وه، په هغه موده کې چې یزدجرد پټو رستم د پارس باچا و، ټول امرونه د صادرول. که څه هم هغه ښځه چې په نامه سره د پارس باچا بلل کېده موجوده وه، مګر واقعي حکم د رستم په لاس کې و. اوس یزدجرد رستم امر کوي چې په خپله ته به دې جنګ ته ځې، خو رستم نه غواړي چې په خپله دی جنګ ته ووځي، بلکې ده غوښتل چې په پایتخت کې پاته سي او ټول کارونه د ده تر تسلط لاندې وي. حاکم او امیر باید چې دی وي او په عین حال کې د مسلمانانو د جنګ څخه هم بیریږي، ځکه تر اوسه هیڅ څوک د هغو مخته نه دی درېدلی. مګر یزدجرد پر دې ټینګار کوي چې خامخا به ته وځي. نو رستم خپل ځان په یو کار او بل کار مشغوله کوي، په دغه نن او په سبا پورې ځان معطله کوي چې په دې وخت کې او په دې انتظار کې یوه میاشت تېره سوه. هلته سعد رضی الله عنه دغه ټوله موده د پارسیانو د راتګ په انتظار تېره کړه. اوس چې رستم وتلو ته مجبوره سو، نو خپل لښکر په فرقه فرقه او ټولۍ سره جوړوي، په یوه وار یې نه استوي. اول یې د لښکر مقدمه جوړه کړه او منظمه یې کړه، دا یې ولېږله. په هغه پسې یې قلب جوړ کړئ، دا یې هم ورولېږئ، او بیا یې نور لښکر او د لښکر تشکیلات منظم کړل او دی په خپله ورسره رهي سو. دا هم پس له هغه ډېره فشاره او تلواره چې د یزدجرد د طرفه په پسې و. نو پس له یوې میاشتې څخه حرکت راوکوئ او څو لښکر یې برابرې کړئ چې په هر لښکر کې 40 یا 80,000 نفر موجود ول، بلکې 100,000 نفر به هم ول. هغه ټولې لښکرې چې رستم په هغه لښکرو کې موجود و او د لښکر په شا کې دی ورسره را روان و، د هغو ټولو لښکرو شمیر 2,50,000 نفرو ته رسېدل، یعنې 2,500,000 نفره د دوی لښکر و. حال دا چې هغه ټول جنګي نفر چې د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه سره ملګري ول، هغه 12,000 نفره ول. تاسې دغه لوی فرق ته وګورئ، 12,000 نفره مسلمانان د 2,500,000 کفارو سره جنګیږي. مګر اصلا خبره د شمیر او د عدد نه ده، بلکې واقعي قدرت ایمان دی. نصرت او بری او کامیابی په شمیر او په نفرو نه حاصلیږي. هغه ډیر کسان، هغه ډیر انسانان چې ایمان نه لري، قدر او قیامت هم نه لري. حقیقي قوت هغه یقین دی چې وایي نصر او بری د الله جل جلاله د طرفه دی. که د چا اعتماد د لښکرو پر شمیر او پر اسلحه و، هغه د هغه چا په مقابل کې چې هغه پر الله باندې اعتماد لري هیڅ کله نشي کامیابه کېدلی. سعد رضی الله تعالی عنه د دغه انتظار په موده کې شاوخوا جاسوسان هم لیږل چې ده رضی الله عنه ته اخبار راوړل. کله چې پارسیان وځنډېدل، نو یې دا فیصله وکوله چې د کشف او د معلوماتو دپاره یوه ټولۍ ولېږي چې د پارس مځکې ته داخل سي او وګوري چې د پارسیانو لښکرې کم ځای ته رارسېدلي دي. نو یې 11 نفریزه ټولۍ جوړه کړه چې د دغه 10 نفرو څخه یو هم طلیحه ابن خویلد الاسدي رضی الله تعالی عنه هم و. د طلیحه بیان خو مو د ردت په جنګو کې درته کړی دی. طلیحه هغه څوک دی چې د نبوت دعوه یې ابلا کړې وه او بیا خالد ابن ولید جنګ ورسره وکوئ او د طلیحه لښکر ته شکست ورکوي، خو په خپله طلیحه شام ته وتښتېدی. او بیا چې په جزیرة العرب کې اسلام ثابت او قائم سو، دغه طلیحه بیرته رالی او مسلمان سو. دا هم د الله شان دی. یو پلار د نبوت دعوه کړې وه، غټ لوی مجرم کافر و، مګر بیا یې الله هدایت ورته وکړ، اسلام ته داخل سو. د اسلام په لویو قمندانانو کې بیا حسابل کیږي. او په دغو 10 نفرو کې پر طلیحه سربیره یو بل نفر هم و چې عامر ابن معدي کرب نومېدی، چې دا د جاهلیت په وختو کې هم غټ پهلوان و. دغه عامر او طلیحه د جاهلیت په وختو کې هر یو د جنگ په میدان کې د دوی د قوت او د شجاعت په سبب پر 1000 نفرو حسابل کېدل چې د 1000 نفرو غوندې جنګونه یې کول. مګر د عامر شهرت تر طلیحه زیات و، څنګه چې عامر د یمن و او د ردت په وختو کې دی هم مرتد و. نو یې په یمن کې د اسود عنسی هغه چې د نبوت دعوه یې کړې وه د هغه متابعت وکوئ. کله چې د اسود عنسی لښکر ماته وخوړله، دغه عامر هم د هغه په لښکر کې موجود و او په بندیانو کې ونیول سو او بیا بیرته مسلمان سو. نو دغه د عربو 2 مشهور پهلوانان
هم دغه د قادسیې په جنګ کې موجود ول او په دې جنګ کې ګډون او اشتراک درلودی. دغه د کشف 10 نفریزه ټولۍ چې د هغو په جمله کې دغه 2 نفره جنګي پوهان او لوی پهلوانان هم شامل ول. دا ولاړل د پارس په مځکه کې هغو ځایو ته ورداخل سول چې تر دغه وخته هیڅ مسلمان هغې منطقې ته نه و ورغلی. غواړي چې هلته معلومات وکړي چې د پارسیانو لښکر څونه او چیرې دي، ځکه مسلمانانو 1 میاشت انتظار کړی و او هیڅ حال نه ورته معلوم. اوس دغه ټولۍ د معلومات دپاره داسې ځای ته ورسېدله چې هلته د پارسیانو هغه اول لښکر چې مقدمه وه رارهیدي، چې شمېر یې د 6,000 نفرو په شاوخوا کې دي او دغه لښکر د مسلمانانو پر طرف باندې وررهیدي. دغه 10 نفریزه ټولۍ چې کله دغه ډیر زیات شمېر او لوی لښکر ولیدی په تعجب کې سول او ویې ویل چې بیرته در وګرځئ او سعد رضی الله به د لښکر په رارسېدلو خبر کو. طلیحه وویل ولیا والله دا د پارس اصلي لښکر نه دی. ملګرو وویل نور نو چیش غواړې؟ 6,000 نفره لښکر دی، بس دغه د دې لښکر دی. طلیحه وویل یا دا لښکر نه دی بلکې دا د لښکر مقدمه ده. عامر ابن معدي کریب رضی الله تعالی عنه وویل هو طلیحه رښتیا وایي، دا د لښکر مقدمه ده. موږ تر تاسې په لښکرو او په جنګو ښه پوهیږو، باید نور هم د معلوماتو دپاره انتظار وکړو چې دا یې مقدمه وي، نو هغه نور پاته لښکر به څونه وي. مګر هغه نور ملګري نه قانع کېدل او ویل یې تر دې لوی لښکر نسته، د پارسیانو ټول لښکر دغه دی. ملګرو یې وویل چې موږ ځو او سعد رضی ته به خبر ورو چې لښکر رارهیدي. هغه 8 نفره رهي سول. عمر او طلیحه رضی الله تعالی عنهما یې پرېښول. عمر او طلیحه خپله وظیفه نور هم پسې پوره کوي او نور هم مخته ولاړل، څو د لښکر د قلب سره مخامخ سول. ویې لیدل چې بل لوی لښکر هم رارهیدي، دونه لښکر چې د جنګي نفرو شمېر یې تر 80,000 نفرو زیات دی، بېله هغه نوکرانو او خادمانو چې د لښکره سره ورسره دي. عمر او طلیحه سره وویل چې دا د لښکر قلب دی او نور لښکر هم پاته دی. هو نو به نور هم مخته ولاړ شو. هغه ملګري ورته وویل چې هو درځه. نو دوی 2 نور هم مخته ولاړل څو هغه پاته لښکر ته ورسېدل. د دغه اخري لښکر په باره کې چې هغه لږ عدد یادیږي وایي 80,000 نفره وو چې رستم په خپله د دې اخري ټولۍ قیادت او مشرتوب کوي. عمر او طلیحه سره وویل چې دا نو هغه پاته لښکر بولم. ملګري یې ورته وویل چې هو دا د لښکر اخري تشکیلات معلومیږي. اوس نو دغه 2 نفره چې عمر او طلیحه دي مشوره سره کوي، وایي اوس به نو ولاړ شو. سعد رضی الله ته به خبر وړو. طلیحه وویل یا والله تر هغو نه ځو چې پر لښکر حمله ونه کړو او خلک پکې ونه ووژو، خلک به یې پلا پکې وژنو، پر دوی به حمله کوو بیا به ځو. عمر وویل سړی پر 80,000 نفرو باندې سړی حمله کوي؟ 1 نفر وګوره پر 80,000 نفرو باندې حمله. طلیحه وویل زه وایم چې ته جبان بیریدونکی او بېزړی غیرت نسته کې در. عمر وویل دا د بیرې خبره نه ده، دا بیره نه غواړي. تا یو انسان لیدلی دی چې پر 80,000 نفرو باندې حمله کوي؟ طلیحه وویل زه وایم چې جبان یې بېزړی جرأت و دلاوري نسته کې در. عمر یې پرېښوی او په لښکر باندې طلیحه ورننوتی. دا خبره تر خیال او تر تصور لوړه ده، مګر سبحان الله د هغو خلکو جرأت د عادت څخه خلاف جرأت و. دغه طلیحه او عمر په کفر او په جاهلیت کې د جنگ په میدان کې هر یو د 100 نفرو سره برابر و. خو کله چې بیا ایمان او عقیده پکې پیدا سوه نو تاسې څه فکر کوئ چې د دوی به شجاعت او دلاوري څونه زیاته سوی او د دوی څخه هر یو به پر 100 نفرو حسابل کېدل. خو دغه د دوی جنګي پوهه دا په هغو جنګو کې وله چې د عربو د چور او د چپاول جنګونه ول. نو اوس چې جنګ د عقیدې دپاره وي او د عربو د دشمنانو سره جنګ وي نو تاسې څه فکر کوئ چې په دې کې به دوی پر څومره ډېرو نفرو باندې حساب وي. دغو شیانو چې ایمان او عقیده وه او اسلامي اصول ول د طلیحه ته همت او شجاعت نور هم ورزیات کوي
او واقعا هم په دغه لوی لښکر ورننوتی او پر هره خیمه چې به ورلی هغه د خیمې تناونه به په توره ورپرې کړل خیمه به پر هغه کسانو باندې راچپه سوه خلکو هیڅ دا فکر نه کوئ چې دغه یو نفر زموږ د جنگ دپاره را روان دی او پر موږ به حمله وکړي د طلیحه دغه حمله ناګهاني وه هیڅ چا امادګي هم نه ورته نیولې تر څو طلیحه د رستم چې د پارسیانو لوی قومندان دی د هغه خیمې ته ورسېدی او د خیمې تناونه یې پر پرې کړل خیمه یې پر دوی باندې راچپه کړه او خیمه پر نسکوره سوه طلیحه ورلی د رستم پر آس باندې سپور سو او را رهي سو د رستم آس یې په غنیمت کې ورسره روان کړي د پارسیانو په لښکر کې نارې او بېنظمي جوړه سوه چې دا څه پیښه ده دا څه پیښه ده طلیحه او عمر بیرته صحیح او سالم تر سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه پورې رالل او هغه په واقعاتو باندې خبر کوي رستم دلته متوجه سو چې دا داسې انسانان دي چې زموږ معامله ورسره ده دا داسې انسانان نه دي چې یو ساده غوندې انسانان دي بلکې دا انسانان د نور انسانانو سره ډېر فرق لري خیر دا دی د رستم لښکر هم قادسیې ته راورسېدی دواړه لښکرې مخ په مخه سره ودرېدلې او د دواړو لښکرو د طرفه د لوی جنگ دپاره امادګي ونیول سوه چې دغه جنگ ته معرکة القادسیه ویل کیږي معرکة القادسیه د هغه لوی جنګو څخه یو جنگ دی چې د اسلام په تاریخ کې د مسلمانانو د خپلو دښمنانو سره سوی دی او په وخت کې او په زمانه کې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مګر د مخه تر دې چې جنگ شروع سي د دواړو لښکرو د طرفه د خبرو دپاره قاصدان سره تلل او راتلل چې د دغو قاصدانو په جمله کې یو هم ربعي ابن عامر رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانانو د طرفه د خبرو دپاره رستم ته ورلی او د دغه ربعي رضی الله تعالی عنه قصه د مسلمانانو د همت او شجاعت په هکله ډېره په زړه پورې عجیبه او نادره قصه ده اوس هغې قصې ته په دقت سره متوجه سئ قصه داسې وه د قادسیه تر جنگ او معرکې د مخه د مسلمانانو او د پارسیانو ترمنځ خبرې او د قاصدانو تګ او راتګ شروع شو د مسلمانانو لوی قائد او عمومي قمندان سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه او د پارسیانو د لښکر عمومي قمندان رستم و د مسلمانانو د طرفه ډیر قاصدان د خبرو دپاره ورلل خو رستم نور قاصدان هم غواړي ځکه د په دغو خلکو کې عجیب او نادره خویونه ولیدل او بل یې دا امید هم و چې ممکن د خبرو په نتیجه کې د جنګ څخه خلاص سي نو رستم د آخر وارې دپاره دا وغوښتل چې ستاسې قاصد دي یو وارې لا بیا د خبرو دپاره راسي په دې وار کې د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د طرفه ربعي ابن عامر رضی الله تعالی عنه اختیار کړل شو ربعي ابن عامر رضی الله تعالی عنه یو صحرایي عرب و د تاریخ او سیرت کتابونه د ربعي ابن عامر د دغې ورځې شکل او قیافه داسې بیانوي د ربعي ابن عامر رضی الله تعالی عنه کالي د ډیر پنډ او زیږه ټوکره څخه جوړ ول توره یې صافه او ځلانده توره نه وه په زرو او جواهراتو باندې نه وه ښایسته سوې بلکې د عربو د پخوانیو تورو څخه یوه توره وه چې زړه توره وه سپر او نیزه ورسره و پر کوچني آس باندې سپور و د ویښتانو څخه یې دوې اودل سوي کوڅۍ جوړې کړي وې دغه ربعي ابن عامر په دغه شکل او قیافه باندې د رستم ځای ته ورورسېدی د رستم ځای د رستم په امر سره ډیر ښایسته جوړ سوی و تاسې پوهیږئ چې رستم خو د پارس د باچاهانو څخه یو باچا و د مخه تر دې چې یزدجرد پیدا سي رستم د پارس باچا بلل کېدی او دی و چې د پارس د دولت اداره یې کوله تر څو چې بیا یزدجرد پیدا سو څنګه چې یزدجرد د شاهي خاندان او د کسرا د کورنۍ څخه و بلکې د پخواني باچا زوی و نو پر ده د باچۍ اتفاق وشو که نه رستم باچا و او خلکو سجده هم ورته کوله نو اوس د دغه رستم دربار په ورېښمینو قالینو او غالیو باندې فرش و زرینې او طلایي کوربچې او نالۍ بالښتان او قسم قسم لباسونه د هلته اوار سوي او تیار سوي ول او هلته د رستم دپاره یو لوی د باچهي تخت پروت و
دا د ربعي ابن عامر رضی الله تعالی عنه په هغه خپله صحرایي او خیرنه قیافه کې پر کوچني آس باندې سپور دی راورسېدی. د خپل آس څخه نه کښته کیږي تر څو آس یې پر دغه غالیو باندې وروخېژوی. دلته د رستم پیرداران ورتیر سول چې ربعي رضی الله تعالی عنه منع کړي، خو رستم اشاره ورته وکوله چې پرېږدي. دا هم په دې سبب چې ربعي ونه وایي چې دغه شان موږ ته قدر او اهمیت لري. وروسته ربعي د آس څخه راکښته سو چې پر ورېښمینو غالیو باندې خپل آس ودروي او د آس تناونه په یو بالښته پورې وتړل چې غټ غټ بالښتان دلته پراته ول او په خپله د رستم پر طرف باندې وررهي سو. د ربعي نیزه په لاس کې ده، لکه لکړه تکیه پر کوي، کله یې په یوه بالښت باندې ننباسي، کله یې تر غالۍ وباسي، کله یې تر بل ټوکر وباسي. رستم دغه عجیب منظر ته ګوري چې دا څنګه ساری او ساده سړی دی. بیا هم د رستم پیرداران د ربعي و طرف ته ورتیر سول چې د دې کاره څخه یې منع کړي، خو رستم وویل پرېږدي. ربعي غواړي چې د خپلې اسلحې سره د رستم مجلس ته ورننوځي، خو عسکر ورته وویل چې اسلحه دې کښېږده. ربعي رضی الله تعالی عنه وویل زه په خپله نه یم راغلی بلکې تاسې راغوښتی یم، که مې پر دغه حال د اسلحې سره پرېږدئ خو ښه، که نه بیرته ځم. رستم وویل چې اجازه ورکړئ چې راسي. ربعي ابن عامر رضی الله تعالی عنه ورته مخه سو او د رستم مخ ته داسې ودرېدی چې پر خپله نیزه یې تکیه کړې وه او هغه نیزه یې تر غالیو وایستله. خیر خبرې شروع شوې. رستم وویل تاسې د چیش دپاره راغلي یاست؟ اوس د ربعي ابن عامر رضی الله تعالی عنه جواب ته متوجه سئ. دغه سړی نه د سیاست د فاکولتې څخه راوتلی و، نه د جامع ازهر څخه فارغه سوی او نه د دیوبند مدرسه ویلې وه، بلکې په ساده او بسیطو الفاظو یې خبرې کولې، خو خبرې یې داسې وې چې هر هغه انسان چې د خپل دین په حقیقت باندې پوهیږي او د خپل دین هدف او مقصد ورمعلوم وي، هغه پر دغه خبرو باندې ایمان لري. کله چې رستم وویل چې د چیش دپاره راغلي یاست، ربعي رضی الله تعالی عنه وویل الله جل جلاله را لیږلي یو چې د الله بندگان د بندگانو د عبادت څخه د بندگانو د رب و عبادت ته ور وبولو، د دنیا د تنګیو څخه د دین و پراخیو ته راوباسو، د نورو ادیانو د ظلم څخه د نورو ادیانو د تاریکیو څخه د اسلام و عدل او انصاف ته راوبولو. الله موږ د ده په دین سره خلکو ته رالیږلي یو چې دغه الهي دین ته راوبولو. هر څوک چې زموږ دغه دعوت قبول کړي موږ هم دوی قبلوو او بیرته ځینې ځو، او که چا زموږ دعوت رد کوي نه ومنئ تر هغو جنګ ورسره کوو تر څو چې د الله وعدې ته ورځو. رستم وویل د الله وعده چیشته؟ ربعي وویل چې جنت. د هغه چا دپاره د جنت وعده ده چې د منکرانو سره په جنګ کې ووژل سي، او یا د الله وعده په کامیابي سره ده. دا د هغه چا دپاره چې په جنګ او په جهاد کې ژوندی پاتې سي، چې یعنی په جنګ او په جهاد کې دوه شان الله زموږ سره وعده کړي دي چې یا به فتح او کامیابي درکوم او یا شهادت او جنت. د واقعي مسلمان دپاره د هغو مؤمنانو دپاره چې په حق سره ایمان راوړی وي، د هغو دپاره الله جل جلاله دغه دوه شان اختیار کړي دي. رستم وویل چې ما ستا خبرې واورېدلې، اوس داسې کولی سي چې دغه موضوع د څه وخت دپاره وځنډوئ چې موږ فکر وکړو او تاسې هم فکر وکوئ. ربعي وویل هو، یوه ورځ که دوې ورځې مهلت غواړې، خو در بې کړو، یوه ورځ دوې ورځې مهلت دومره شی نه دی. رستم په تعجب کې سو چې آیا دغه اعرابي او سارایي قاصد کولی سي چې جنګ شروع کړي یا جنګ وځنډوي؟ نو یې پوښتنه ځینې وکوله چې ته دونه اختیار لرې چې د جنګ ورځ وټاکې. ربعي رضی الله تعالی عنه وویل هو، موږ مسلمانانو ته چې د خپل امیر د طرفه تفویض او اختیار ورکړل سي، بیا نو څنګه چې د ده خوښه وي هغه کار کولی سي. رستم وویل آیا ته د دوی مشر او سردار یې؟ ربعي وویل یا، مګر موږ مسلمانان لکه یو جسد او یو بدن داسې یو، زموږ کښته هغه زموږ پر لوړ باندې جوار او امان ورکولی سي. او اوس پس له درو ورځو یو د دغو دوو کارو څخه اختیار کړه، یا اسلام راوړه او یا جزیه موږ ته راکوه، خو تاسې به
کښته او ذلیله یاست. رستم وویل چې څنګه به کښته یو؟ ربعي وویل چې زه به ناست یم او ته به ولاړې، جزیه به دې راوړې وي او زارۍ به هم راته کوې چې دغه جزیه راسه واخله، خو زه به وایم چې زه اوس نه یم فارغ. رستم په قهر او په غضب سو. څوک دی چې د مځکې پر مخ باندې د هغه لوی دولت د باچا یا د پارس د لوی لښکرو د عمومي قمندان سره په داسې شجاعانه او بې پروا لهجه سره او بې له بیرې په پوره وضاحت سره خبرې کوي؟ دا عجبه نه ده چې یو اعرابي د رستم سره په دونه جرأت دغسې شدیدې خبرې کوي. رستم وویل که مو دغه 2 کاره نکل قبول بیا نو چشته. ربعي وویل السیف، بیا نو توره ده. که مو دغه 2 کاره نکه قبول نور نو توره ده، جنگ دی. معلومه خبره ده چې رستم نه اسلام قبلوي او نه جزیه. نو خود په هغه معینه ورځ باندې د 2 لښکرو ترمنځ د قادسیې جنگ شروع سو. د معرکة القادسیې جنگ 2 ورځې دوام درلودی. مسلمانانو د دغه جنگ هره ورځ او هره شپه په جلا جلا نامه سره بلله. د جنگ د اولې ورځې نوم ارماس و او دغه جنگ د هجرت په 14 کال د محرم په میاشت کې منځته راغلی. د جنگ په اوله ورځ چې لښکرې مخ په مخه سره ودرېدلې، سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه امر وکړ چې تر هغو به حمله نه کوي څو زما د طرفه 4م تکبیر وانورئ. پر اول تکبیر باندې د ځانو په تیارولو باندې مشغوله سئ. پر 2م تکبیر به تیار او آماده یاست. پر 3م تکبیر به اسلحه او د جنگ لباس پوره او منظم کړئ. پر 4م تکبیر باندې به حمله شروع کړئ. د سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه پر 4م تکبیر باندې حمله شروع سوه او 2 لښکره سره ګډ سوه. د مسلمانانو لښکر 12,000 نفره دی او د پارسیانو لښکر 2,50,000 نفره دی. محترم اوریدونکو، څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه د سیرت الخلفاء به په راتلونکي حصو کې واورئ. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.